ننګرهار کې د کوچني اختر لمونځ د امن په فضا کې ترسره شو. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي په هیواد کې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره بشپړ امنیت تامین او ولسونه له کومې ویرې او خطر پرته د اختر خوښۍ لمانځي. نیکمرغه اختر ولرئ. دا چې په افغانستان کې اسلامي امارت شتون لري ماشاءالله ښه امن امنیت دی. هر سړی کولی شي چې د دې کوچني اختر نه چکر ته لاړ شي. هر ولایت کې امن دی. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی بیا وایي سږکال کوچنی اختر داسې مهال راغی چې ننګرهار کې د پسرلي موسم پیل او د نارنج ګل خوشبويي خپره شوې چې چاپېریال ته ځانګړې ښکلا وربخښلې ده. نوموړی دغه راز له نورو هیوادوالو غواړي چې د اختر د خوښۍ د لمانځلو او تفریح لپاره دې ولایت ته سفر وکړي. ډېر ښایسته موسم دی او ښایسته نارنج ګل موسم دی او ښایسته ننګرهار دی. همدغه وخت د ننګرهار چې دی د چکرو موسم دی، چکرو ځای دی، ښه منظم هم دی او غواړو چې نور هیوادوالو نورو ولایتونو راشي دلته خوند واخلي، مازه وکړي چې وګرځېږي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی بیا د هیواد له زړورو امنیتي ځواکونو مننه کوي او وایي چې د دوی د هڅو له برکته ولسونو ته د هوساینې او د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره ډاډمنه فضا برابره شوې ده. شکر الحمدلله مونږ د وړوکي اختر دلته کې په د امن په فضا کې تیر کړو چې ډېر خوند یې وکړو او د امن ځان ته هر وخت اختر دی. نو مونږ د خپلو مجاهدینو نه ډېره مننه کوو چې هغوی مونږ ته امنیت ونیوو. دغسې د امن فضا کې په خوشحالۍ سره مونږ د اختر لمونځ وکړو. په ورته وخت کې د عامه امن دوهم ټولي معاون وایي امنیتي ځواکونه به د ژوند تر وروستۍ سلګۍ د خپلې خاورې خلکو دفاع کوي او ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه سره دې د کوچني اختر خوښۍ ولمانځي. ولسونو ته موږ ډاډ ورکوو چې دغه خپل کوچني اختر مراسم په خوشحالۍ سره ومانځي او تاسو ته د امن عامې ساتونکي دلته په هر ځای کې موظف دي او تر هغې وخته پورې موږ به د دې ساتنه کوو د خپل افغانستان تر څو پورې چې موږ په بدن کې وینه وي. د یادونې وړ ده چې د امنیتي ارګانونو له لورې د اختر د ورځو لپاره ځانګړي تدابیر نیول کیږي څو ولسونه وکولی شي خپلې خوښۍ په سوله ایز او خوندي چاپېریال کې ولمانځي.